د اتوار په ورځ اردن کې د ډرون په برید کې د 3 امریکایانو د وژنې وروسته دې ته د ځواب ورکولو دپاره په وایټ هاوس فشار سیوا شوی. واشنګټن د دې تور د شام او عراق سره نږدې په ایران پلوه وسلوالو پورې کوي. پیر دوشنبه په ورځ د انتظامیه چارواکو یقین څرګند کړی چې ایران د دې برید په شا دی، خو تفصیل یې نه دی شریک کړی او نه به چارواکي د خپل آینده ګام وښایي. I am not going to telegraph any punches here from the podium, nor will I get in front of the president or his... زبا د دې ځای څخه په چاټکونه نه کوم، نه زه د صدر او داغه د فیصلو په لار کې خنډ جوړېدل غواړم. څنګه چې صدر تیر ورځ ویلي چې مونږ به دې ته د خپلې خوښې په مناسب وخت ځواب ورکو او دا کار به د صدر په خوښه وي. د فوز د مشر په حیث صدر په دې قانع دی چې دې ډلو د تهران په مرسته امریکایي عسکر وژلي دي. خو کربي اویل یوه خبره ښکاره ده. We are not looking for a war with Iran. مونږ ایران سره جنگ نه غواړو، نه مو د ایران اوسني واکمنو سره د فوزي قوت د لارې د څه قسمه شخړې اراده ده. د پیر په ورځ د ایران چارواکو د ذمهوارۍ منلو نه انکار کړی. ما به دنبال تنش با هیچ طرف موږ له امریکې سره هم نه، خو په سیمه او نه له سیمې بهر د شخړې په لټه کې یو. د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالو او سیمهییزو لانجو د هواري لپاره پر سیاسي حل لټولو یقین ساتي. د پیر په ورځ واشنګټن کې د نیټو مشر هم خپلې اندېښنې څرګندې کړي او ایران یې په ګوته کړی دی. موږ ګورو چې ایران مسلسل په سیمه کې ناقراري رامخې ته کوي. په سره سمندر کې د ترهګرو لخوا پر سمندري بیړیو د بریدونو د ملاتړ ذمهواري هم پر ایران ده. د تهران کړه وړه له اصولو پرته نړۍ موږ ته راښیي چې دا به څه رنګه وي، غیر یقیني او خطرناکه او داسې نړۍ چېرته چې زموږ تحفظ به لا نور ګران سي. دا هم څرګنده ده چې دا په غزا کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو نتیجه ده. په 9 اکتوبر د حماس وسلوالو دخوا په اسرائیلي ملکی کسانو د بریدونو وروسته اسرائیل ځوابي عملیات پیل کړي دي. یو څېړونکی وایي یوه بله خبره هم څرګنده ده. په ښکاره توګه 3 میاشتې مخکې شروع سوې په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره که چیرې د امریکې یوه تګلاره وه هم هغه ناکامه سوې ده. د اردن د سرښار اوسیدونکي او څېړونکي چې د ډرون د برید د ځای نه لرې دي دا د شخړې یو نوې پړاو ګڼي. دا برید د شخړې یو نوی بل اړخ رامخې ته کوي. په اردن یا د اردن په سرحداتو کې دننه په امریکایي ځواکونو بریدونه ښیي چې د شام نه تر عراق او اوس په اردن کې هم ځایونه په هدف کېږي. اوس به څه کېږي؟ دا ذمهواري د ده په اوږو ده. زموږ په یو اډه شوي برید کې موږ 3 بهادر کسان بایللي دي. د وژل شوو 3 کسانو لپاره زه لږ ساعت د خاموشۍ اختیارولو غوښتنه کوم او موږ لره ځواب ورکول پکار دي. خدای دې تاسو ټول وبخي. د وایس اف امریکا د خبریالې انیتا پاول دپاره ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنګټن.